بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو د MCC پنځمه ویډیو ته لکه تیر ورځ مو تاسو دغه حبم ویل، یعنی مو تاسو ویل چې یو مونږ سره سویچ ده او بل مونږ سره هب ده او بل مونږ سره چې ده بریج ده، یعنی درې دانې ډیوایسونه لري چې د یوې مقصد دپاره چې دی مونږ سره استعمالیږي، یعنی سویچ بریج او هب چې دی د ملټیپل کمپیوټر د کنیکټ کولو دپاره استعمالیږي، یعنی د دوه نه زیات کمپیوټر چې تاسو کنیکټ کوئ یا به هب اخلئ یا به سویچ اخلئ و یا چې دی بریج به اخلئ. خو بیا مې ته پرون ویل چې د دغه دریوانو چې دی دغه خواص او یا خیاست چې دی یوه بل نه، یعنی یوه بل نه چې دی فرق لري. اوس دم الک ده دم الک ده تم الک، یعنی د یوې مقصد دپاره استعمالیږي، خو ستا خو یو خواص او د دې خواص او د دې خواص یوه بل نه فرق لري. خو پرون مو تاسو هب ویل چې هب میننګ د موږ سره یعنی هایبریډ یونټ بوټس ته ویل کېږي. په هب کې موږ سره چې سپیډ و څومره 10 MBPS او په دې کې چې کوم ډوپلیکس و په نامه دی چې دی موږ سره هب ډوپلیکس یادېده، خو دا چې موږ سره یو نن انټلیجنټ ډیوایس یعنی قمقل موږ، یعنی که چیرته ډیټا موږ د PC 1 نه PC 4 ته ورکول دغه ډیټا چې دی هم 2 ته تله هم 3 ته تله بیا اخره 4 ته مطلب یو ځلې نه ټول عمر همداسې شی. په دې کې موږ سره چې دی کلوژنس هم یعنی ټکر پکې ډېر زیات او بل شی موږ سره په دې کې موږ سره دغه وخت چې دی ډېره ضایع کېږي. خو په دې کې چې موږ سره کوم سافټویر و په نامه د فیزیکل لیبس چې ډاکومنټس غونډه چې دی موږ سره د 01 په شکل باندې دا خبره مې تېر ورځ اوس راځو بل ډیوایس ته، یعنی واټ از بریج. بریج هم چې دی موږ سره چې دی لین ډیوایس دی، ولې ځکه چې د دې په واسطه موږ کولی شو چې څو کمپیوټر یې کنیکټ کړو خو په لوکل ایریا نیټورکس کې، یعنی کوم یوه ډیوایس چې موږ سره په لین کې استعمالیږي که هغه هب دی که هغه سویچ دی که هغه بریج دی که هغه راوټر دی که هغه اکسس پوینټ دی که هغه PC دی که هغه چوکۍ دی که هغه پرینټر دی که هغه سکینر دی که هغه موتا هم اوس چې په لین کې راغلو نو هغه ډیوایس ته ویل کېږي موږ سره یعنی لین ډیوایس. خپل نوم به چینج شي، خپل نوم ورته نه وبې څنګه نوم مثال مې دا برید دی که نه که موږ دا لین سره کنیکټ کړو دوی ته به لین ډیوایس ورته هغه بل سړی به څه پوهېږي چې دا اوس لین ډیوایس لین ډیوایس دی، یعنی مطلب دا دی موږ سره چې دا ډیوایس موږ سره په لین کې استعمالیږي، دا نه چې موږ نوم یې چینج کوو. بل چې موږ سره کله چې موږ دغه بریج سره ځان کنیکټ کوو یعنی دا موږ سره یوه بریج اصلي پرون نه وی که نه په دې کې موږ سره چې دی پورټونه دي پورټس دي موږ یعنی دلته چې دی موږ سره چې دی یوه 4 کمپیوټرز دي 4 پیسز دي. کیبل چې دی موږ سره راغله هر یو پورټ نه چې دی جدا جدا هر PC دپاره جدا جدا راځي، یعنی اوس چې دی ما څو کمپیوټر یې کنیکټ کړم 4 کمپیوټرز PC 1 2 3 او دا د شو موږ سره
یعنی کله چې زه اوس ځان بریج سره کنې کوم چا سره کنې کوم بریج سره کنې کوم مخکې خو لس ام بي بي اس که حب سره کنې کوي نو که چیرته دغه بریج سره کنې کوي نو څومره سپیډ ورکوي یعنی کله چې مونږ دغه بریج سره کنې کوي نو مونږ ته چې دی یعنی څومره سپیډ ورکوي حب چې مونږ سره چې دی یعنی 10 ام بي بي اس خو بریج چې دی مونږ سره 100 ام بي بي اس یعنی نسبت د هغې نه چې دی مونږ سره چې دی دا لس چنده چې دی تیزه شو هغه مونږ سره هم چنان په ایسو تقسیمېده دا مونږ سره په هماغه ایسو تقسیمېږي خو هر حصه یې مونږ سره چې دی 100 ام بي بي اس اخیستل کېږي او هغې له چې دی سل کېږي یعنی مطلب هم په دې کې داسې دی چې نسبت د هغې نه چې دی دا مونږ سره مشکل خو نشته بل شی مونږ سره فل ډوپلیکس هغه چې مونږ سره یعنی هاف ډوپلیکس خو دا چې دی مونږ سره چې دی یعنی فل ډوپلیکس یعنی که چیرته مونږ سره چې دی PC1 ډاکومنټس ورکوي PC4 ته و PC3 غواړي چې ډاکومنټس PC1 ته ورکړي نو دغه PC1 هم سند کولی شي و هم چې دی خو حد کې دا خبره نه همداسې وګورئ یعنی په یو وخت کې چې دی یو سره به د کمیونیکیشن کولی شي خو دوو سره نه خو په دې کې چې دی مونږ سره یعنی په یو وخت کې چې دی کولی شي چې دوه څه چې تقریبا لسو سره هم کمیونیکیشن او نسبت د حب نه چې دی دغه بریج مونږ سره یعنی تیز مشکل خو نشته بل شی مونږ سره هبه پورټس اوس دا ناکام دی دا بریج چې دی ناکام دی یعنی دغه بریج مونږ سره اوس بیخي چې دی په بازار کې نه پیدا کېږي وجه یې څه شی وجه یوازې صرف او صرف دومره و چې 2 فوټ او 4 د 4 نه زیات نه که چیرته ما سره په انوایرمنټ کې یو 100 کمپیوټرز و نو بیا ما په څو اخیسته معلومه نشته پنځم نه چې اووم نه برابرېږي ولې ځکه چې موږ سره دلته ګوره یو به د دې نه ویستله دلته تا یو بل بریج اخیستل یعنی هر بریج سره چې دی مونږ درې پیسیانې کنې کول یو پوټ هم پرېښودله چې دغه دواړه بریجونه یو بل سره څه وکړو یعنی تقریبا مونږ سره که فکر وکړې نو 7 یا 8 دانې بریجونه پکار یې که 100 پیسې کنې خو که 100 نه زیات شي نو دا خو بیا ډېر ایکسپنسیو که حد مونږ سره کمقل هم دی نو بیا هم چې دی مونږ سره چې دی څه شی دی پوټونه خو پکې ډېر دي یعنې تقریبا تر 100 پورې پیدا کړي مشکل خو نشته ښه بل شی مونږ سره په دې د دې د مادر بورډ نومز هر یو شی چې دی ځان ته بورډ لري کمپیوټر بورډ لري موبایل بورډ لري ریډیو بورډ لري یعنی هر یو شی چې دی ځان ته یو مادر بورډ لري خو د دې د مادر بورډ نوم مونږ سره په نامه د اپلیکیشن اسپیسیفیک انټرګریټ سرکټ مشکل و په دې کې چې کوم سافټویرز دی پرون خو فزیکل لیرو په حبس کې خو په دغه بریج او په سویچ کې چې دی نه باندې وایو په دې کې چې مونږ سره کوم سافټویر د په نامه دی ډیټا لینک ډیټا لینک لیر وای په کوم ډیوایسونو کې چې زه موقعیت ولرم په هغه ډیوایسونو کې دغه ډاکومنټس غونډه چې د موږ سره د انالاګ په شکل یعنی د فریم په شکل باندې یعنی که چیرته زه یو ډاکومنټ سند کوم لکه ویډیو آډیو ایمیج وغیره وغیره څیزونه کله چې د پی سي نه وځي لینک کارت ته ځي کوم شکل اخلي 01 پرون مو ویله لینک کارت هاب کیبل ریپیټر دغه څلور ډیوایسونه کې فزیکل لینکس یعنی کله چې کیبلز ته راځي هماغه 01 دی وایي قمقل چې څومره مخیار سره کینی بیا هم قمقل اوس چې کله موږ سره دغه بریج ته راځي بریج ته حب خو نه دی که حب وي خو هماغه 01 دی خو موږ سره بریج
یعنی په دې کې موږ سره ډاکومنټس غونډه چې دی په دغه شکل باندې ځي انالاګ سیګنلز فرینډز دا اوس څه شی لګیا دی وختي راځه که نه ساده بریج هوښیاره دی په فل ډوپلیکس کار کوي هب چې دی قمقل و په هب ډوپلیکس یو فرق بل چې دی موږ سره دغه بریج چې دی مغزه لري اوس یې مخکې وایو خو هب چې دی مغزه نه درلوده ورسې بریج چې دی 100 MBPS ورکوي خو هب چې دی موږ سره 10 MBPS ورکوي لږ زر وختي راځي صرف دومره کې هم ویله دی یعنی په بریج کې 100 دی په هغې کې هب دی په دې کې بوټونه کم دي په هغې کې بیا زیات و په دې کې موږ سره فل ډوپلیکس ده خو هغه موږ سره هاف ډوپلیکس او د مادر بوټ نوم چې د اپلیکیشن سپیسیفیک انټرګریټ سرکټ او په دې کې چې کوم سافټویر ده په نامه دی ډیټا لینګویج چې ډاکومنټس موږ سره کوم شکل ځان ته اختیاروي یعنی مشکل نشته زه دې نه بعد چې دی په دې کې موږ سره چې دی میک ټیبلز یعنی دا موږ سره هوښیار هب چې موږ سره چې دی قمقل خو برید چې دی موږ سره څه شی دی یعنی هوښیار یعنی که چیرته زه یعنی په دې کې چې دی موږ سره یوه ټیبلز دی چې دې ټیبلز ته ویل کېږي موږ سره چې دی یعنی میک ټیبلز میک نه مطلب میډیا ایکسس کنټرول ټیبل په نامه یادېږي یعنی که چیرته څوک پوښتنه وکړي چې آیا په بریج کې براډکاسټینګ کېږي که نه کېږي نو ته ورته وایې چې په بریج کې فرسټ ټایم براډکاسټینګ کېږي یعنی که فرسټ ټایم موږ بریج د بازار نه واخلو هغه څه پوهېږي چې PC1 څوک دی 2 څوک دی 3 څوک دی او 4 څوک دی خو حد کې باره باره په دې کې فرسټ ټایم براډکاسټینګ دی نور بیخي چې دی براډکاسټ نشته یعنی فرسټ ټایم چې ته دې کورس ته راغلی زه دې پېژندلم نه خو کله چې دې وی کتلم نو هغې نه بعد چې دی تا یوه براډکاسټ وکړ نو اوس چې ستا کوم کار یعنی کوم مشکل سره مخامخ کېږي مشکل سره څه کېږي مخامخ کېږي اوس به مدیر پسې یا خلکو پسې ګرځي او که نه ډایرکټ ما پسې راځي مدیر پسې وځي ما سره چې مشکل دې پیدا کېږي ته ولا بچیا حبې وځي که ستا مشکل ما سره اوس پیدا کېږي صحیح شو که نه یعنی یو ټاپک باندې نه پوهېږي نیټورک باندې نه پوهېږي یو څه باندې نه پوهېږي ته اوس مدیر پسې ځې که ما پسې راځي خلاص نو په انټلیجنټ ځان حق کې مه حسابوه مشکل خو نشته یعنی په دې کې موږ سره یو ټیبل دی په نامه دی چې دی میک ټیبل کله چې PC1 ډاکومنټس ورکوي PC4 فرسټ ټایم د دې اول چې دی ریکوست پورته کېږي چېرته 2 ته ځي وایي آیا ته PC4 وایي نه بیا چې دی پورته کېږي چېرته ځي 3 ته تو PC4 وایي نه بیا چې دی پورته کېږي چېرته 4 ته وایي ته PC4 وایي اوس زه یم نو کله چې زه وایي چې اوس زه PC4 یم نو دغه بریج چې دی ځان سره دلته په خپل ټیبلز کې د هر کمپیوټر د لینک کارډ فزیکل ادرس ځان سره سیف کوي یعنی پورټ 1 دغه PC چې فزیکل ادرس دا دی موږ سره دا موږ سره کوم پورټ سره دی 4 سره دلته چې دی 2 او 3 کمیونیکیشن وکړي نو دلته چې دی د دې دوم چې دی دغه فزیکل ادرس څه وکړي ځان سره وساتي هر لینک کارډ د کمپنۍ له خوا نه چې دی په دې کې فکس فزیکل ادرس په لینک کارډ یو چې دی لاجیکل ادرس دی چې مو تاسو ورکو لکه IP ادرس شو IP ادرس دا ځان سره نه ساتي دا چې موږ سره ساتي نو دا موږ سره چې دی د لینک کارډ فزیکل ادرس ساتي فزیکل ادرس به څنګه معلوم کې سټارټ رن CMD IP config / question mark چې دی ALL alts یعنی دا اوس ګوره موږ سره یو فزیکل ادرس دی زما د لینک کارډ خاص تاسو نه ستاسو به بل شی به دا ستاسو فزیکل ادرس دی
ما خو صرف او صرف یو 2 دانې یا 3 دانې مې ولیکو دا مکمل ځان سره ساتي چې دغه ادرس مونږ سره چې دی عمر بر چې دی مونږ سره چې دی نه ختمېږي نه یې چینج کولی شو او نه یې ډیلیټ کولی شو ولې ځکه چې دا د کمپنۍ له خوا نه چې دی خپله فیکس دی مونږ او دا چې ځان سره ساتي نو څه شی ساتي فیزیکل ادرس یعنی اوس چې کله وساتله دغه فیزیکل ادرس اوس PC1 غواړي چې ډاکومنټس ورکړي چاله ترې ته نه دا ور باندې خبرېږي او نه چې دی دا ور باندې خو په حد کې بار په حد کې چې دی بار خو په دې کې چې دی فرست ټایم دی نو ټول عمر دپاره چې دی دا مونږ سره براډکاسټینګ که هر چا سره کار وي نو مستقیم هماغه کس ته ځي یعنی بل چا سره چې دی د دې کار نشته مشکل سر موږ دې سره یو بل PC کنیکټ کړو کوم پورټ سره یو نوې پورټ دا جوړ کړو نوې پورټ موږ جوړول نشو دا خپل فکس پورټونه دي دې کې موږ پورټ موټ اچول نشو دا خپل بیل دا سلور دي کنه موږ درې کنیکټ خو یو کټه کا پروا نه کوي نه موږ بل وخت یعنی که سلورم اخواته کې یعنی بل لګي د دې په ځای بل لګي نور پورټونه چې د براډکاسټینګ په دې نورو کې نه کیږي صرف مستقیم امامه کې براکاس نیوی کې براکاس نور نه ماغه سکیورټي صحیح نو د دې خاطر چې دغه برج ته ویل کېږي موږ سره څه شی انټيليجنس یعنی خيار علي کې مغزل لري بیا چې د ځان کا مقلان شي ځاګه مشکل ونشي خو فرست ټایم براکاس یعنی اول ځل څه کوي براکاس کوي بل شی موږ سره لو لیټنسي خیال دوی چې هب های لیټنسي وخت به ډېر ضایع کوو لیونتوب هم پکې و نن انټیلیجنټ هم براډکاسټ هم کول کلوژن هم پکې و نو خامخا هغه وخت هم ضایع کوو خو دا چې دا موږ سره وخت نه ضایع کوي یعنی دا موږ سره صرف او صرف لیک معمولی وخت نیست چې ستانه ډاکومنټس هغې ځای پورې څه وکړي یعنی ویس مشکل بل چې موږ سره نیو ټیکنالوژي نسبت د حق نه چې دا موږ سره شی ده ځکه چې اول ځل حق راغلو نو حق نه بس شی راغلو بریچ نو خامخا دا نوې ټیکنالوژي او بل چې موږ سره بریچ او سویچ ورک فاستر دن راوټرز یعنی د هغه سکو راوټر نه چې ده دغه بریچ او سویچ چې ده تیزه ده خود تیزه ده ځکه چې هغه موږ سره وین ډیوایس ده او دا موږ سره لین ډیوایس ده هغه چې ډاکومنټس اخلي او امریکا او لندن ته وړي نو وخت خو لګي او دا خو لوکل دی وخت له ورک ورسې مشکل خو نشته وګورئ که چېرته کوم مشکل مې واچوي ښه بیا هم درته یو ځل تکراروم چې کنفیوزینګ راغلي درته هب لس MBBS ورکوي بریچ سل MBBS ما تاسو ته پرون ویله چې یو سویچ دی بل هب دی بل موږ سره ریچ دی درې وانه ډیوایسونه موږ سره د یوې مقصد دپاره استعمالېږي یعنی د څو کمپیوټرو د کنیکټ کولو دپاره کلیر ده دومره هب موږ ته لس MBBS ورکوي سپیډس خو بریچ چې دی موږ ته سل MBBS ورکوي نسبت د هغې نه لس چنده تېز شو هغې کې بیا پورټونه تر یو سلو شلو پورې پیدا کېږي په دې کې صرف او صرف څلور پورټس اوس دا بریچ بازار کې نشته ناکام شو ختم شو خو مونږ ویله مونږ چې دی ویله درس او بل چې دی دا مونږ سره فل ډوپلیکس دی خو هب مونږ سره څه شی و لا هب ډوپلیکس هغه په یو وخت کې یو سره کمیونیکیشن کوله دا اوس کولی شي په یو وخت کې لسو سره هم کمیونیکیشنز موبایل صحیح شو که نه بل چې دی د دې د مادربورډ نوم چې دی مونږ سره یعنې اپلیکیشن اسپیسیفیک انټرګریټ سرکټ په نامه دی په هغې کې مونږ سره فیزیکل لیر یعنې ډاکومنټس غونډه چې دی د 01 په شکل کې خو په دې کې مونږ سره چې دی ډیټا لینک لیرز دي چې په دې کې ډاکومنټس غونډه چې دی مونږ سره ډفرنټ په شکل راځي یعنې انالاګ په شکل دی کلیر ده دومره بل چې دی په هغې کې میکټیبل نو یعنې هغه مغزه یې نه درلوده
خو دا چې دی مغزه لري چې د دې مغزه نومیږي موږ سره په نامه دی میک ټیبلز چې په میک ټیبل کې بیا موږ سره د هر کمپیوټر د لینک کارت فزیکل اډرس صحیح شو یعنی په دې کې موږ سره فرست ټایم براډکاسټ کیږي خو په هغې کې موږ سره چې دی ټول عمر چې دی براډکاسټینګ کیږي یعنی د دې خاطره دې له ویل کېږي موږ سره انټلیجنټ خو هغه چې و موږ سره نن انټلیجنس هغې کې کلوژنس و خو په دې کې کلوژن بیخي نشته هغې کې چې دی های لیټنسي و یعنی وخت ډېر ضایع کېده خو په دې کې موږ سره چې دی لو لیټنس مشکل زه دې نه بعد چې دی سویچ ته سویچ مکمل درته هغه کومه نه بریج او سویچ دواړه یو شی اما هغه خبرې چې په بریج کې دی اما هغه خبره چې دی په سویچ کې خو د بریج او د سویچ په منځ کې صرف فرق یو پورټونه پکې زیات شو یو بل چې دی په دې کې لسم شته په دې کې سلم شته دواړه په دې کې هاف ډوپلیکس شته په دې کې چې دی فل ډوپلیکس شته صرف دغه درې خبرې پکې فرق راځو دلته چې دی یو منوګرام شته اول کوم ډیوایس راغله هب بیا کوم یو راغله بریج بیا کوم یو راغله یعنی نن سبا سوچ هب چې موږ سره څومره سپیډ ورکول لس کوم ډوپلیکسو هب بریج چې دی موږ سره سلو او ډوپلیکس پکې فلوس سویچ چې دی موږ سره هم لس شته وام سلشته هم هب شته وام چې دی فلشته یعنی کله چې موږ سره دغه بریج مارکیټ ته راغله سویچ خو نو خیر بریج چې راغله نو ځینې کمپیوټر یو انوایرمنټ کې یو لین یو لوکل ایریا نیټورک ځینې کمپیوټر خلک چې دی دغه هب سره کنیکټ کول او یو درې کمپیوټر چې دی دغه بریج سره کنیکټ کول نو هغې نه بعد چې دی دا اخیستل او دې سره څه کوله کنیکټ کول آیا دا دواړه کنیکټ کېږي کېږي دا لس ده دا سل ده دا هف ده دا فل ده دا کافر شو دا مسلمان شو کېږي نه کېږي نو د دې خاطره چې دی موږ سره سویچ راغلی وایي که چېرته تو دغه سویچ هب سره کنیکټ اوس کېږي که چېرته تاسو دغه سویچ دغه بریج سره کنیکټ کوئ هم کېږي ترانسلیټ معنا ده ترجمان دا مسلمانو کافر شو دا ورومې ترجمان شو که نه ترجمان دي که نه کله د هغې په ډل کې ودرېږي کله د دې په ډل کې ودرېږي مشکل به نشته یعنی داسې فکر وکړه چې دا میلز دي دا فیمیلز دي خو دا چې دی موږ سره ورومې یو اجرا ده شیمیل دي که ورومې چې دی دې خوا ته لګی نو د سرو په حیث کې صحابې هم حسابې و د ښځو په حیث کې صحابې هم حساب سر که دی حق نه سوی ته ډېټا لګو هېڅ خبره نشته لس ټو لس دی که مشکل خو نشته ښه پرون مو تاسو ټیپونه ویل که فکر دی وي د نارمل کټلیکس ملټولی د دې او د هغه سیم ټو سیم دی او پرون چې مې ته هم ښودل هغه ما سره سویچونه و هب نشته موږ سره هب نشته نه موږ سره هب شته او نه موږ سره بریج شته یعنی یو نارمل دی بل کټلیکس دی او بل چې دی ملټولیکس دی نارمل سیټ اپ نه اوپن کېږي ولې کانسول پورټ نه سیټ اپ یې اوپن کېږي نه چې د پورټونو باندې پابندي لګول کېږي نه پورټونو ریزرویشنز کېږي نه چې د بیک اپ کېږي او نه بیک اپ یو کار هم نه کېږي په نارمل خو دغه څومره چې خبرې مو تاسو وکړو دا موږ سره په کټلیکس کې کېږي هم په ملټولیرز کې کېږي یعنی په دواړو کې موږ سره چې دی دا خبرې موجود دي مشکل نشته ښه زه دې نه بعد چې دی کنیکټر په لورې ستاسو لینک کارډ وشو لینک کارډ په واسطه موږ څه کولی شو
لینک کارت په واسطه مونږ کولی شو چې خپل کمپیوټر ترو کیبلز یوه بل ډیوایس سره کنیکټ کړو. دا مو ویله، هب مو ویله، سویچ مو ویله، بریچ مو ویله. یوه مقصد دی خو صرف خواص پکې فرق دی. اوس راځو بلې ته ځو، یعنې کنیکټرز ته ځو. یعنې که چېرته مونږ بازار ته لاړ شو او ورته ووایو چې مونږ ته کنیکټر راکړي، نو شاید چې دی دا دوکاندار خپله کنفیوز شي. کنفیوز کېږي. ولې؟ ځکه چې مونږ سره د بامبو کنیکټر شته، د ګیس کنیکټر شته، د ګاډي کنیکټر شته، یعنې د هر څه چې دی کنیکټر شته. خو که چیرې مونږ ورته ووایو چې مونږ ته کنیکټر راکړه خو آرجی راکړه. آرجی نه مطلب رجسټر ډیوایس. خو آرجی چې دی بیا مونږ سره په دوه ډولونو باندې دی. یو چې دی مونږ سره آرجی 11 دی او بل چې دی مونږ سره آرجی 45 دی. دا به کې دا سپینه ډیوایس ګوري که دا تلیفون چې دی دا دې خوا کې ورسره پی بي ایکس دې نه چې دی دا کیبل هغه کنیکټر وباسه. ګوره هلته ګوره ورکوټی دی او دلته ګوره څومره غټ دی. یعنې آرجی 11 چې دی مونږ سره تلیفون دپاره استعمالېږي. څه دپاره؟ تلیفون دپاره. او بل چې دی دغه پی بي ایکس دپاره استعمالېږي. خو دا پی بي ایکس څه شی دا مخکې بس مونږ وایو پی بي ایکس په واسطه مونږ ملټیپل تلیفونونه چې دی یو بل سره کنیکټ. یعنی پی بی ایکس او تلیفون دپاره چې دی مونږ سره آرجی 11 استعمالېږي. خو د هغه سایز مونږ سره ورکوټی دی. و دغه کنیکټر چې تاسو ته ښکاري دا آرجی 45 دی. په آرجی 11 کې چې دی 4 تارونه دننه کېږي، نور پکې ځای نشته. په آرجی 45 کې مونږ سره 8 تارونه دننه کېږي، یعنې نسبت د هغې نه غټ. آرجی 45 لینک کارت، هب، سویچ، بریچ، راوټر، ایکسس پوینټ، څومره چې ډیوایسز دي، ایسه راوټر، فکس فایروال، څومره چې ډیوایسز دي، دې ټولو دپاره آرجی 45 دی. او ستاسو دغه کارم چې دی دا ټول آرجی 45 سره. که تلیفون یې کنې کې بیا واله، که تلیفون نه کنې کې کمپیوټر او دا شیان کې نو بیا آرجی 45. مشکل خو نشته. بل چې له مونږ سره کرپینګ ټولز دغه پلاس غوندې چې ته ښکاري دې له چې دی کرپینګ ټولز. زیاتره خلک ورته کرپینګ ټولز وایي، زیاتره خلک ورته پنچینګ ټولز وایي. یو خبره ده د دې په واسطه مونږ کولی شو چې دغه کیبل او دغه کنیکټر یوه بل سره کنیکټ. دا خو مخکې نه کنیکټ نه وي، دا جدا وي، کیبل جدا وي. یعنی کله چې دغه کیبل او کنیکټر یو بل سره لګوئ نو د دې دپاره باید د سره څه وي؟ کرپینګ. مشکل نشته. بس راځئ چې دا بیا شروع کړو.